شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربان دی. دا یو سورت دی چې مونږه نازل کړي دی او دا مونږه فرض کړي دی او په دې کې مونږه صفا حکمونه نازل کړي دي د پاره د دې چې تاسو سبق حاصل کړئ. زناکار سړی دی نکاح نه کوي مگر د زناکاری خزي سره یا د مشرک خزي سره او د زناکاری خزي سره دی نکاح نه کوي مگر زناکار سړی یا مشرک سړی او دوی حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. او کم خلق چې په پاک لمنو خزو باندې تهمت ولګوي او بیا پری سلور گواهان پیش نکړي شي نو هغوی اتیا دوری وهای او دا هغوی گواهی هیڅ کله مقبلوي او هغوی په خپل فاسقان دي سوا د هغه خلکونه چې هغوی د دې کار نه پس توبه وباسي او خپل عمل صحیح کړي نو الله دا هغوی په حق کې ضرور بخونکې او مهربان دی. او څوک چې په خپل خزو باندې د زنا الزام ولګوي او دا هغوی سره د خپل ځان نه سیوا نور گواهان نوي نو په هغوی کې د یو سړي گواهی دادا چې هغه به سلور ځله په الله قسم خوري او گواهی به کوي چې زه په خپل الزام کې رښتینی یم او په پنځم ځل به وایي چې په ما دي د الله لعنت وي کچری زه په خپل الزام کې دروغجن یم. او د خزینا سزا په دې طریقه لري کې دی شي چې هغه سلور زلا په الله قسم اخري او گواهی وکړي چې دا سړی په خپل الزام کې دروغجن دی او په پنځم ځل وایي چې په ما باندې دی د الله غضب وي کو دا سړی په خپل الزام کې رښتینی وي. کو پتا سو باندې د الله فضل او دغه رحم نه وي او دا خبره نه وي چې الله ډېر توبه قبلون کې او حکیم دی نو په خزو باندې د الزام لګولو په معاملې کې به تاسو په لوی مصیبت کې اچولې وای. کوم کسانو چې دا دروغ د ځانه جوړ کړی دي هغه تاسو د منځ یو ډله ده. دا واقعیا په خپل حق کې شرم غړای بلکې دا هم تاسو د پاره خیر دی. چا چې په دې کې څومره حصہ واغستله هغه هغومره ګناه وګټله او چا چې د دې ذمہواری لوی حصہ په خپل سر واغستله داغه د پاره خو لوی عذاب دی. سو وخت چې تاسو دا اوریدلی وو په هغه وخت مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو د خپل ځان په حق لا نیک ګمان ولی ونکړو او ولی اونویل چې دا ښکارا بهتان دی. هغوی د خپل الزام په ثبوت کې سلور گواهان ولی پیش نکړل. اوس چې هغوی گواهان ندي پیش کړي نو د الله پنځ هم هغوی دروغجن دي. کچری پتا سو باندې د الله تعالی فضل او رحم په دنیا او په آخرت کې نوې نو په کوم خبرو کې چې تاسو اخته شوی وای داغه په سزا کې با تاسو لوی عذاب راګر کړی وای. لږ غور خو وکړئ په هغه وخت کې تاسو څومره غلطي کوله کله چې تاسو یوې خله د بل خله نه دا دروغ اغستل او تاسو په خپل خلا هغه سو ویل چې داغه په حق لا تاسو ته هیڅ علم نه وو. تاسو دا یو معمولی خبره ګڼله حالکه د الله په نزد دا ډېر لوی خبره ده او د دې پاورې دو سره تاسو داسې ولی اونویل چې مونږ لا نه خای چې داسې خبره د خله نه وباسو. سبحان الله دا خو لوی بهتان دی. الله تاسو ته نصیحت کوي چې بیا هیڅ کله داسې کار اونکړئ که تاسو مؤمنان یې. الله تاسو ته صفا هدایت درکوي او هغه په هر څه پوهه دی او دا حکمت خاوند دی. کم خلق چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې دي بے حیاي خورشي نو هغوی په دنیا او په آخرت کې د دردناک سزا مستحق دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. کچری د الله فضل او داغو رحم و کرم پتا سو باندې نوې او دا خبره نوې چې الله ډېر مهربانا او رحم کوون کې دی نو دا کم سیس چې پتا سو کې خور شوی وو د دې با ډېر بد انجام وي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د شیطان په نقش قدم باندې مزای په هغه پسې چې څوک روان شو نو هغه خو به ورته بس هم د بے حیاي او د بدای حکم کوي. کچری د الله فضل او داغو رحم و کرم پتا سو باندې نوې نو پتا سو کې هیڅ پاکه دی نشو لیکن الله چې څوک پاکول غواړي هغه پاکوي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. پتا سو کې چې څوک د فضل او د فراخي روزي خاوندان دي هغه دي د دې خبرې قسم نخوري چې د خپل رشتہ دارانو د مسکینانو او د الله په لار کې د هجرت کوونکو خلکو امداد به نه کوي. هغه معاف کول پکار دي او په هغه غرض نه کول پکار دي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو معاف کړي؟ او د الله صفت داده چې هغه بخون کې مهربان دی. بشکا کم خلک چې په پاک لمنو بے خبرو او مؤمنانو خزو باندې تهمتونه لګوي په هغه باندې په دنیا او په آخرت کې لعنت وکړي شو او دا غوي د پاره لوی عذاب دی.
هغوی دی هغه ورځ نه هېروي څه وخت چې با داغوی خپل جبي او داغوی خپل لاسونه داغوی د عملونو گواهی ورکوي په دغه ورځ با الله هغوی لا هغه بدله پوره ورکړي چې د کم بدله هغوی مستحق دي او هغوی ته به معلومه شي چې الله حق دی او رښتیا ولرا رښتیا کوونکی دی ناپاک خزي د ناپاکو سړو د پاره دي او ناپاک سړي د ناپاکو خزو د پاره دي پاک خزي د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خزو د پاره دي د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې دا خلق ورپسې جوړوي د دوی د پاره بخنه او د عزت رزق دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل کورونو نه بغیر د بلچا کورونو ته تر هغه مور نه نوځي تر سوچي دغه کور والو رضا حاصل نه کړي او په هغه کور والو باندې سلام وانه چوي دا طریقه ستاسو د پاره بهتره ده امید ده چې تاسو به د دې خیال ساتئ بیا کو چرتا په هغه کور کې تاسو څوک بیا نمومئ نو تر هغه مور نه نوځي تر سوچ درته اجازه اونکړي شي او که تاسو ته ویل شي چې واپس لاړ شئ نو واپس شئ دا تاسو د پاره ډېره پاکه طریقه ده او چې تاسو کوی الله په هغه ښه عالم دی البته تاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داسې کورونو ته ورننوځي چې هغه د هیڅ د اوسېدو ځای نه وي او چې په هغه کې تاسو څه فائدہ یا کار وي تاسو چې څه ظاهر وای او څه پټوي داغه ټولونه الله خبر دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو سره ته وایا چې خپل نظرونه دي بچ ساتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي دا د هغوی د پاره ډېره پاکه طریقه ده بشکا سچ هغوی کوي الله داغه نه خبر دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو خجو ته وایا چې خپل نظرونه دی بچ ساتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي او خپل ډول سنگار دی نخ کار کوي بغیر داغه نه چې په خپل ښکارا شي او په خپل سينو دی د خپل لپټو پلوونه اچوي هغوی د خپل ډول سنگار هیڅ ته نه ظاهروي سوا د دې خلکونه خاون پلار د خاون پلار خپل زامن د خاون زامن رور درونو زامن د خويندو زامن د خپل میل ملاپ خزي خپل مملوک هغه ماته سره چې بل هیڅ قسم غرض نه لري او هغه واړو الکان چې د خزو د پټو خبرونو لا خبر شوی نه وي او هغوی دی د تلو په دوران کې خپل خپې پزمک باندې په دې غرض په زور نه وهي چې کم خایس هغوی پټ ساتلی وي چې داغه پته خلکو ته ولګي اے مؤمنانو تاسو ټول الله ته توبه وباسئ امید دی چې تاسو به کامیابی بیا مومئ پتا سو کې چې څوک بے نکاوي او تاسو په وینځو غلامانو کې چې کم صالحان وي داغوی نکاح وکړي کچره هغوی غریبان وي نو الله به په خپل فضل سره غنیان کړي الله د ډېری فراخی مالک دی او په هر څه په دی او څوک چې د نکاح موقع بیان مومي هغوی له پکار دي چې د پاک لمنۍ لار دی اختیار کړي ان تر دې پوري چې الله په خپل غنیان کړي او تاسو په غلامانو کې چې څوک د مکاتبت درخواست وکړي نو دا غوي سره مکاتبت وکړي کچري تاسو ته معلومه وي چې په هغه کې څه خیر شته او هغه ته د هغه مال نه ورکړي کم چې الله تاسو له درکړي دي او د خپل دنیاوي فائدو د پاره خپل وینځي د زنا په پیشه اختیارولو مجبوروي تر سوچ هغه په خپل پاکلمنی اوسېدل غواړي او څوک چې هغه مجبور کړي نو د مجبورتیا نه رستو الله دا غوي د پاره بخون کې مهربان دی مونږه صفا هدایت کوونکې آیاتونه تاسو ته درلېګلې دي او داغه قومونو عبرتناک مثالونه هم مونږ تاسو په وړاندې پېښ کړې دي کم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي او هغه نصيحتونه مدرته کړې دي چې هغه د یریدونکو د پاره وي الله د اسمانونو او د ځمکې نور دی په کائناتو کې داغه د نور مثال داسې دی لکه چې په یو تاخ کې دیوه پرتوي دیوه په فانوس کې وي او فانوس داسې وي لکه د ملغلري په شان زلیدون کې ستوره او هغه دیوه د یو داسې برکتناکي ونی د تیلو نه بلیږي چې نه شرقي وي او نه غربي چې تیلي د خپل ځان ور اخلي اگر کو ور ورته اون لګي د غشان درنا د پاسه رڼا د زیاتې دلو ټول اسباب راجم شوي وي الله چې چاته غواړي نو هغه ته د خپل نور لار خي هغه په مثالونو سره خلق په خبره پوه کوي هغه د هر چیز نه خبر دی د هغه د نور نه هدایت مندون کې خلق په هغه کورونو کې وي چې داغه په حق لا الله حکم کړی دی چې هغه دی اوچت کړی شي او په هغه کې دی داغونم واغستل شي
په هغه کورونو کې داسې خلک سبا بیگا داغه تسبیح وایي چې تجارت او اغستل خرڅول هغوی د الله د یاد نه او د منځ قائمولونه او د زکات ورکولونه نه غافل کوي. هغوی د هغه ورځې نه یریږي چې په هغه کې به د زړونو د یریدو او د سترګو د بینور کېدو حالت راځي او هغوی دا ټول هرڅ زکه کوي چې الله ورلا د خپل نیکو عملونو بدله ورکړي او نور زیات د خپل فضل نه ورکړي. الله چې چاته ورکول غواړي نو به حساب ورکوي. د دې برعکس چې کوم خلکو کفر وکړو دا غوي د عملونو مثال داسې دی لکه په سور صحرا کې سراب چې تګي پی د اوبو ګمان کړي وو خو چې کله هلته ورسېدو نو هیڅ ونه مندل بلکې هلته هغه الله حاضر اومندو چې خپل حساب ورله پوره ورکړو او د الله وخت نه لګي په حساب اغستو کې. یا بیا داغه مثال داسې دی لکه چې په یو سمندر کې تور تیاروي چې د پاسه پری یو موج خور شوی وي داغه د پاسه بل موج او داغه د پاسه وریځ لاندې باندې تیاری وي چې سړی خپل لاس را وباسي نو هغه هم نشلیدلې. چاله چې الله نور ورنکړي نو داغه د پاره بیا هیڅ نور نشته. آیا تو ګورې نه چې د الله تسبیح وایي هغه ټول هرڅ چې په اسمانونو کې دي او چې په ځمکه کې دي او هغه مارغان هم چې په خورو وزرو الوزي هر یو ته د خپل منځ او د خپل تسبیح طریقه معلومه ده او دا ټول چې سکوي الله دا غینه خبر وي. د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله د پاره ده او هم داغه طرف ته ټول واپس کیږي. آیا تو ګورې نه چې الله وریځي رو بوزي بیا دا غیر ټوټه یو ځای کوي بیا د ټولونه یو درنه وریځ جوړوي بیا تو ویني چې دا غې د منځ نه د باران ساسکی راوړيږي او هغه د اسمان نه د هغه غرونو په وجا کم چې پاغي کې اوچت دي غلې راوروي بیا چې چاته نقصان رسول غواړي هغه ته نقصان رسوي او چې د چانه بچ کول غواړي داغه نه بچ کوي. داغه د بجلی پړق سترګې برېخوي شپه ورځ اړول راړول هم الله کوي. بشکا پدې کې یو سبق دی د سترګو د خاوندانو د پاره او الله هر جاندار سیز د یو قسم وبونه پیدا کړو سو په خېټه خوېږي سو په دوه خپو ګرځي او سو په سلور خپو تک کوي چې الله غواړي هغه پیدا کوي. بشکا الله په هر سیز قادر دی. مونږه صفا او حقیقت خودون کې آیاتونه نازل کړي دي وړاندې چاته د نیغ لارې هدایت کول الله خاص په خپل خوخه کوي. دا خلق وایي چې مونږه په الله او پر رسول ایمان راوړو او مونږه اطاعت قبول کړو خو د دین ورستو په دوی کې یو ډله د حکم منلو نه مخ اړوي. داسې خلق هرگز مؤمنان نه دي. کله چې دوی راوبلل شي الله او رسول ته چې رسول د دوی د مقدمه فیصله وکړي نو په دوی کې یو ډله مخ اړوي. البته کچري حق د دوی په طرف وي نو بیا رسول الله ډېر په فرمانبردارۍ سره راځي. آیا د دوی زړونو ته د منافقت مرض لګېدلې دي او کو په شک کې پریوت دي او کدا یره ور سره ده چې الله او داغه رسول با پر ظلم وکړي. اصل خبره ده چې ظالمان خدا خلق پخپل دي. د مؤمنانو کار خو داده چې کله هوی د الله او داغه د رسول طرف ته راو بلل شي چې رسول داغه د مقدمه فیصله وکړي نو هغه وایي چې مونږ خبره واورېدله او حکم مو اومنو. هم داسې خلق خلاصې مندون کې دي او کامیاب هم هغه خلق دي چې هغه د الله او داغه د رسول خبره اومني او د الله نه ویریږي او داغه د نافرمانی نه ځان وساتي. دا منافقان د الله په نوم سخت قسمونه خوري او وایي چې ته حکم وکړه نو مونږ به د کورون نه راوځو. دوی ته وایا قسمونه مخره ستاسو د فرمانبردارۍ حال معلوم دی. بشکا ستاسو د عملونو نه الله نه خبر نه دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا د الله اطاعت کوئ او د رسول فرمانبردار جوړ شئ لیکن که تاسو مخ اړوي نو خپوه شئ چې پر رسول باندې کم سیس فرض کړی شوی دی داغه ذمہوار هغه دی او پتا سو چې کم سیس فرض کړی شوی دی داغه ذمہوار تاسو یې او کو داغه اطاعت مو وکړو نو پخپل با سملار بیا مومئ کنه نو د رسول ذمہواری خو دادا چې صفا حکم ورسوي. الله پتا سو کې دغه خلکو سره وعده کړی دا څوک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي چې هغه به وي پزمکه کې هغه سي خلیفګان جوړوي لکه څنګه چې دا غوي نه وړاندې خلک خلیفګان جوړ کړي وو او دا غوي د پاره با دا غوي هغه دین په مضبوطو بنیادونو ودروي کم چې ورلا الله خوښ کړي دي
او دا غوی موجوده د یری حالات به ورلا په امن سره بدل کړي بس هغه دي زما بندگی کوي او زما سره دي څوک نشری کوي او څوک چې د دین ورستو کفر کړي نو هم دغه خلق فاسقان دي منځ قائموي زکات ورکوي او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم منئ امید دې چې پتا سو رحم وکړي شي کم خلک چې کفر کوي داوی پاکلا دا ګمان مکوي چې هغه بګنی پزمکه کې الله عاجز کړي داوی زه دوزخ دی او دوزخ ډیر خراب زی دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي لازم دي چې تاسو وینځي غلامان او تاسو هغه بچي چې لا د عقل حتی ندی رسیدلی په درې وختونو کې تاسو خاله په اجازه سره راځي د سحر د مانځنه مخ کې او د غرمه سو وخت چې تاسو خپل جامې وباسئ او د ماسختن تمنځونه رستو دا درې وختونه تاسو د پاره د پردې وختونه دي د دې وختونو نه رستو کو هغوی به اجازه راشي نو نه پتا سو ګناشته او نه په هغوی تاسو به دیو بل کړه بار بار ضرور ځای راځي د غشان الله تعالی ستاسو د پاره خپل حکمونه واضح بیانوي او هغه په هر څه په دی او د حکمت خاوند دی او کله چې تاسو بچي د عقل حد ته ورسي نو پکار دی چې په هغه طریقه دراتلو اجازت غواړي په کومه طریقه چې داوی مشران اجازت غواړي دغه شان الله خپل آیاتونه تاسو وړاندې په وضاحت سره بیانوي او هغه خپوه دی او د حکمت خاوند دی او کم خزي چې د ځوانۍ د عمر نه اوریدلی ناشتي وي د نکاح امیدواري نوي هغه کو خپل صادری کوزي کېګ دی نو په هغه څه ګناه نشته خو هلا چې ډول سنگار خودون کی نوي بیا هم کو هغه حیا وکړي او صادری کې نګ دی نو دا ورله بهتره ده او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی هیڅ ګناه نشته کو یو ډون یا یو ګډ یا یو مریض د چا د کور نه خوراک وکړي او نه پتا سو باندې پدې کې څه ګناشته چې د خپل کورونو نه اخري یا د خپل پلار نیکو د کورونو نه یا د خپل مور او دنیا د کورونو نه یا د خپل ورونو د کورونو نه یا د خپل خويندو د کورونو نه یا د خپل ترونو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د پلار د خويندو د کورونو نه یا د خپل ماماګانو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د مور د خويندو د کورونو نه یا د هغه کورونو نه چې کنجان استاسو په اختیار کې وي یا د خپل دوستانو د کورونو نه پدې کې هم سګنا نشته چې په یو ځای شریک خوراک کوي او کو جدا جدا البته کله چې کورونو ته ورننوځي نو خپل خلکو ته سلام کوي یعنی د الله د طرف نه پری د برکت نه ډک پاکیزه او د خیر دعا وایي دغه شان الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي امید دې چې تاسو به د عقل نه کار واخلئ بهشکه مؤمنان خو په اصل کې هغه کسان دي چې هغوی په الله او پر رسول ایمان راوړي او کله چې د یو اجتماعي کار په موقع د رسول سره وي نو د رسول د اجازت نه بغیر نزي بهشکه کم خلک چې ستانه اجازت غواړي هم هغوی د الله او د رسول منونکي دي نو هر کله چې هغوی تخپلو زینو کارونو په حق لا ستانه اجازت وغواړي نو ته چې چاته اجازت ورکول غواړي هغه ته اجازت ورکوا او دا هغوی په حق کې د الله نه د مغفرت دعا غواړه دا یقیني ده چې الله بخونکې مهربان دی اے مسلمانانو تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم بلنا په خپل مینس کې د یو بل د بلنی پشان مګنئ الله پتا سو کې هغه خلق خپې جنې څوک چې د یو بلنا پنا کیږي او غلی غوندي او خوېږي څوک چې د رسول د حکم خلاف ورزي کوي هغه له دایره پکار دا چې پس فتنه کې غیر نشي یا پری دردناک عذاب را نشي خبردار شئ چې پزمکا او پاسمانونو کې سدي هغه د الله دی تاسو چې کم حالت کې یې الله ته هغه معلوم دی په کوم ورځ چې خلک هغه ته واپس روان شي نو چې هغه کړی دی هغه ټول به ورته وخی هغه د هر سیس علم لري